د فوټبال ټورنمنټ او د مینوالو شور او ولولې. تېره ورځ د کندوز فوټبال فدراسیون د دې ولایت د بدني روزنې له ریاست سره په ګډه همغږۍ په دغه ولایت کې د فوټبال 45 ورځنی ټورنمنټ په لاره واچول شوه. د مسؤلینو په خبره د غوره لیګ په دغه ټورنمنټ کې د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه 10 لوبډلو ګډون کړی و چې اصلي موخه ورڅخه د دغه ولایت په کچه د غوره فوتبالرانو پیژندل دي. تورنمنت فوتبال لیگ برتر کندوز امروز میان 10 تیم برتر مرکز و ولسوالی‌های کندوز که البته تیم‌های ولسوالی‌های ما لیگ برتر در کندوز دارند آغاز شد از طرف فدراسیون فوتبال کندوز و به همکاری اداره ورزش کندوز که اولین مسابقه میان تیم‌های عقابان شاروالی و تیم پانتون سلام به پایان رسید. په ورته مهال یو شمېر لوبغاړي د دا ډول ټورنمنټونو ترسره کېدل د لوبغاړو په دغه ولایت کې د فوټبال لوبې د لا پرمختګ لپاره ګټور بولي او په راتلونکي د لا دوام غوښتنه کوي. مسابقات امروزی خیلی خوب بود. حریف ما هم خیلی خوب فوتبال کرد. نسبتا به حریف که ما بهتر بودیم. فوتبال ما بهتر بود. عملات ما نسبتا نیمه اول زیادتر بود. نیمه دوم به نتیجه خوب رسیدیم. له دې سره د دغې لوبې یو شمېر مینوال د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو څخه د دا ډول سیالیو په لاره اچولو مننه کوي او د لوبو ترسره کېدل د خپلې خوشحالۍ لپاره لویه بهانه بولي. خواستیم فوتبال تماشا کنیم و الحمدلله دیدیم که فوتبال‌های عزیز و ورزشکاران عزیز هم اینجا فوتبال میکنند و بیننده های زیاد هم وجود داره که تماشاچی هستند. بسیار زیاد خوشحال شدم. مردم کندوز ما با آرامی و با امنیت به سر میبرند. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 3 کلونو را په دې خوا نه یوازې په کندوز بلکې په ټول هیواد کې ورزش په ځانګړې توګه فوټبال د پام وړ وده کړې.